د ایکسل 2000 یو بل درس راغلاست د نن ورځې په درس کې په ایکسل کې زه تاسو ته سیل سپیک دروښیم څنګه کولی شو موږ په ایکسل کې د سیل سپیک څخه استفاده وکړو. سیل سپیک څخه مطلب دا چې مثلا هر والیو یا قیمتونه یا کوم ټیکسټ چې زه په هر سیل کې انځټوم هغه باید ماته ایکسل تلفظ کې راته ووایي. دا آپشنز زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ دقیق واوسو د خپل معلوماتو داخلولو په وخت کې. که چیرې مثلا یو وخت تاسې داخلوئ په سیل کې مثلا ستاسې منظور یو دی مثلا اشتباهاً د ډېرو مصرفیتونو له لاسه مثلا هغه تاسې کوم بل قیمت انځر کې وخت کې ځای تاسو تلفظ کړي یا د لولي بیا به هغه ستاسو سره کومک چې والله ما دا قیمت غلط داخل کړی دی. څنګه کولی د سیل سپیک څخه استفاده وکړو؟ د سیل سپیک د استفادې لپاره تاسو کولی شئ راسئ آفس بټن ته. په آفس بټن کې راسئ ایکسل آپشنز ته. دا چې مو کلیک کړم دلته د ایکسل آپشنز په وینډو ډایلاګ باکس کې وینډو کې به راسئ کسټمایز ته. کسټمایز چې مو کلیک کړئ د هغې څخه بعد راسئ چوز کمانډز فرام. په دې ځای کې به تاسې کمانډز ناٹ ان د ریبن هغه کمانډونه چې په ریبن کې نشته دا به انتخاب کړئ. د دې څخه بعد به راسئ لاندې ځان ورسو د اس و خانې ته اس دا دی سپیک سیلز دا به کلیک کړئ او اډ صحیح دغه 15 آپشن دي ټول باړو 1 2 3 4 15 نو زه به دغسې اډ صحیح شو. د هغې څخه بعد ورسې اوکې به ووایو. د اوکې کول څخه بعد دا دلته تاسې پیدا کړه سیل سپیک او دا هم سیل سپیک بای روز سیل سپیک بای کالمز او دا سټاپ ان دا هم پلی. اوس راځه دلته اول سیل سپیک تاسې دلته اډ کړئ تاسې به دا پلی کوئ آن کوئ به دغه بټن ګورئ دغه د سیل سویچ آن او سویچ آف بټن دی. د دې په واسطه باندې به تاسې وکولی شئ چې دا سیل دا کوم سیل سپیک آپشن چې دی دا فعاله کړي. که مثلا دلته یو دغه ولرم زه دلته یو بعضې ویلیوګانې به انزرټ کړم مثلا عدد به انزرټ کړم زه عدد انزرټ کوم ولې دی انټر هم پرېسوم دی ماته نه لولي ځکه چې سیل سپیک نه دی آن. تاسې کله دا کلیک کړئ دا اوس د به خپله وویل چې سیل سپیک از آن ناو اوس نه آن دی. اوس که دې بعضې یو شی لکه مې انځټوم دی به ماته وایي تاسې وګورئ دی خپل تاسې ته لولي دا یو خو به بل تاسې مثلا هر عدد چې انځټوئ 568,545 هر څه چې تاسې په اصل کې داخل ټایپوئ یا انځټوئ هغه به دې تاسې ته لولي. اوس نو که چیرې تاسې وغواړئ چې ډاټا ولرئ مثلا تاسې یو ډاټا لرئ غواړئ چې دی تاسې ته ووایي هغه ستاسې ډاټا تاسې یو ټیبل جوړ کړئ مثلا زه لیکم ولي دی اوس ماته لولي د دې دپاره چې دی ونه لولي زه بل ته راسم دا به سویچ آف کړم دا به صحیح سیل سپیک از سویچډ آف صحیح. دا به زه ولیکم مثلا جیمز صحیح او بل ولیکم مثلا ویلیم هلته په دې خوا کې به راسم مثلا ټیچر سټوډنټ او د دې څخه بعد ولیکم فرض مثال ګیټمن په دې خوا کې به دې فرض مثال ماشین ولیکم دغه نه. اوس برته موږ مجبور یو چې که وغواړو چې دی موږ دغه زموږ ډیټا ولولي یا دا زموږ په سیلونو کې کوم قیمتونه یا ویلیوګانې یا ټکس انځر شوي دا موږ ته ولولي تاسې مجبور یاست برته به ځئ دی به سویچ آن کوئ دلته به سپیک سیلز آن انټر دا به کلیک کړئ انټر اوس نه دی فعال شو. اوس که تاسې چیرې وغواړئ چې دا ډیټا تاسې ډیټا انتخاب کړئ مثلا زه دغه 2 کالم انتخابوم که تاسې غواړئ چې دی تاسې دا کالم په روګانو ولولئ یعنې اول به ولي ټیچر جیمز سټوډنټ ویلیم ګیټمن داسې هم درته لولي او داسې هم درته وایي ولي جیمز ویلیم ټیچر سټوډنټ ګیټمن دا رقم هم درته لولي. په تاسو سره دلته موږ 2 آپشن در وګورئ لیکلي سپیک سیلز بای روز او سپیک سیلز بای کالمز. که زه کالم انتخاب کوم دلته به راسئ پلی به کوئ دغه بټن د پلی دی او دغه بټن د سټاپ دی. زه به ورته وایم بای کالم ما انتخاب کړي دلته زه به ورته وایم پلی صحیح شو. او که چیرې غواړئ چې په رو باندې درته ووایي دلته بل راسئ رو انتخاب کړئ او بیا راسئ پلی کړئ او تاسې کولی شئ د پلی په وخت کې چې کله تاسې دا ریډینګ روان وي تاسې کولی شئ سټاپ هم کړئ. ګورئ زه پلی کوم دغه بټن د سټاپ دی د پلی وڅنګ
او بل یو شی مو فکر کړئ چې تاسو دلته دا سپیک سیل آن آف نه کړئ کچیر دا تاسو د دې څخه ریموو هم کړئ مګر دا آپشن یا دغه فیل اپریټر دا به آن وي نو دې لپاره چې تاسو راتلونکي کې ورسره سرګردان نشئ یا کوم مشکل سره مخامخ نشئ اول باید دا آف کړئ د دې څخه سیل سپیک سیل آن باید آف شي دا کلیک کړئ دا آف شو اوس که غواړئ چې ریموو وکړئ کولی شئ ریموو وکړئ ریموو کولی شئ دا رسم ډیلیټ کړئ رایټ کلیک کړئ ریموو فرام د کویک اکسس ټول بار بله لاره دا چې راځئ دلته د هغه څخه به راځئ مور کمانډز ته په مور کمانډز کې چې راغلاست دلته چې راغلاست دا د سپیک سیل انتخاب یې کړئ ریموو ټول عکسونه انتخاب ریموو انتخاب ریموو او انتخاب ریموو اوکې خدای دې وکړي چې په دې درس هم پوه شوي یاست تر بل درس هم په خدای سپارم